خپل تور بکس مو پیدا کړئ. کله چې یوه الوتکه وغورځېږي او همدارنګه یا یوه کښتۍ غرق شي، نو تخنیکي ټیمونه د هغه الوتکې یا کښتۍ په تور صندوق یا بکس پسې تاویږي. په دغه بکس یا صندوق کې د الوتکې یا کښتۍ د تېرو 25 ساعتونو هغه پیښې ثبت شوي وي چې څه شی د دې لامل شوي دي چې دغه الوتکه نسکوره شوې ده او یا هم دغه کښتۍ غرقه شوې ده. کله چې دوی دغه د تور بکس تحقیقات ترسره کړي، څېړنې وکړي، نو دوی دغې پایلې ته رسېږي چې هغه لاملونه چې د دغه الوتکې د نسکورېدو لامل شوي وو یا د دغه کښتۍ د غرقېدو لامل شوي وو څه وو، تر څو نورې الوتکې چې دوی جوړوي او همدارنګه نور پروازونه چې دوی ترسره کوي تر څو د دغه پیښو مخنیوی ترسره شي. تاسو په خپل ژوند کې چې کومې پرېکړې ترسره کړي دي، تاسو چې د خپل دولت لپاره په یوه برخه کار ترسره کوئ، کوم تصمیمونه مو چې نیولي دي، په خپل بزنس یا کاروبار کې مو چې کوم ستراتیژیک تصمیمونه نیولي دي، آیا د هغې نتیجه کله چې منفي راوتلې ده، تاسو د هغه په عواملو باندې ځان پوه کړی دی؟ یعنې هغه تور بکس مو مطالعه کړی دی چې څه شی د دې لامل شول چې ما دغه ماته وکړله، څه شی د دې لامل شول چې ما دغه موخې ټاکلې وې ورته ونه رسېدلم. د بېلګې په توګه تاسو په یوه برخه کې پانګونه کړې وه او تاسو ډېرې پیسې په هغه برخه کې له لاسه ورکړې. آیا تاسو پوه شوي وئ چې دغه برخه مثلا ضرر دی پکې؟ آیا تاسو ته کوم سیګنال درکول شوی و چې ګراب د عوایدو مو ښکته راغلی و؟ که نه، خپل بکس مو پیدا کړئ، هغه تحقیق کړئ، څېړنه وکړئ تر څو هغه د ماتې لاملونه مو پیدا کړئ. که داسې ونه کړئ نو تاریخ به همیشه تکراریږي، همیشه به هغه ماته بیا تاسو تکراروئ، هغه ستونزه او هغه غلطي به بیا ترسره کوئ.